په دې ویډیو کې به درته د واده د شپې او د بکارت پردې په اړه معلومات درکړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. موږ باید په دې اړوند ځینو شیانو ته پوره پاملرنه وکړو. په دې شپه لومړنۍ د پام وړ مسله د بکارت پرده ده چې ځینې نجونې ذاتاً پرده نه لري. د ډېری خلکو باور دا دی چې د بکارت پرده ضرور د جنسي اړیکو له امله له منځه تللی، چې دا باور خو کله کله تر بیلتون او طلاق پورې هم رسیږي. نو باید په دې وپوهیږو چې پرده پرته له جنسي اړیکې په استمنا یعنې ځان ارضا کولو او ګام اچولو هم له منځه ځي او په دې باید سر خلاص کړو. ښایي تاسې سره پوښتنه پیدا شي چې د واده شپه له نورو شپو سره څه توپیر لري؟ لومړی جنسي اړیکه څه ډول وي او په څه باید پوه شو؟ بلې دا هغه شپه ده چې نارینه او ښځینه په لومړي ځل لومړی جنسي اړیکه او ګډ ژوند پیلوي، چې یاد ژوند له تیر ژوند سره خورا توپیر لري. زفاف یا د لومړی جنسي اړیکې شپه ښایي زموږ په ټولنه کې ډیره د ارزښت وړ وي، ځکه چې زموږ ټولنه له دې اړخه ډیره محدوده او محرمه ټولنه ده. د مینې اړیکې پکې بیخي ډیرې جدي نیول کیږي. له همدې امله د واده په لومړۍ شپه ډیری ځوانان یوې بلې نړۍ ته درومي چې له پخوانۍ نړۍ سره ډیر توپیر لري. اصله موضوع دا ده چې په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې نیول ښه نه دي، ځکه دواړه لوري ستړي او ستومانه وي. نو پر هغه مهال د جنسي اړیکو نیول د دواړو لورو په تیره د میرمنې لپاره ستړي کوونکي تمامیږي. ستړیاوې مو په پام کې ونیسئ ترڅو دواړه له اروايي اړخه پوره چمتو شئ. اضطراب، ویره او ډار له منځه یوسئ او دا کار په ډیره مینه کیږي. هر کله چې میرمن له عاطفي اړخه چمتو شي او پوره مینه او محبت وویني، وروسته جنسي اړیکې پیل کړئ. میرمنې له نارینه‌و سره پوره توپیر لري. هغوی باید لومړی جنسي اړیکو ته چمتو شي، وروسته له هغه جنسي اړیکې پیل کړئ. د ناوې خوا ته ورشي او کیسه او مینه‌ناکې خبرې پیل کړئ. ان ښایي په لومړۍ شپه یې پرته له جنسي اړیکې ارګازم ته ورسوي. وحشت، تاوتریخوالی، څو ځله اړیکه تهدید او اخطارونه دا ټول د جنسي اړیکو پر کیفیت منفي اغیزه لري چې باید له پامه ونه غورځول شي. خونه او ځای باید هوسا وي، ځکه د میرمنو لپاره خونه، د خونې رڼا، بستره، ان د بسترې رنګ هم ځانګړی ارزښت لري او په جنسي اړیکو اغیز خندي. او همدارنګه د میرمنې امیدوارۍ ته هم پاملرنه وکړئ. په دې پوه شئ چې د میاشتني عادت څخه څو ورځې وروسته باید ژوره جنسي اړیکه ونیسئ.